السلام علیکم یو ځل بیا څنګه چل دی والا اوس څنګه دی اوس چیرته روانې او چیرته ځې اوس زه د خیره سره کنه چیرې اورلاب نه خوند واخلو چکر و ساعت تیر ته چې دی ایران ته ځي چکر دپاره زه خپله هم تلمه خو ماته شوټیانې میلاو نه شوې نو د دې وجې پاتې شومه تقریبا شپږ بجې د فلایټ دی اوس چې دي 3 دي نو ان شاء الله نیمه ګنټه کې به رسېږو خدای ډېر ورخطا و چې نیمه ګنټه کې به رسېږو دا چې دی ډېر زیات ورخطا و باید 2 ګنټې مخکې لاړ شو خدای چې دی باید 2 ګنټې مخکې تللی وای خو اوس چې دی تقریبا 3 ګنټې پاتې دي نو دا یې زیات ورخطا و اول ټرې ولیده او نو ماته یې زه چې ځو موږ چې د نن ټوله ورځ داسې هم ګرځېدلي یو چکر یې مو ویلې داسې کارونه هغه هم راخلاص کړل د ټیکټ شو او د ویزا هغه شول هم راخلاص کړل نو اوس په لاره یو روان یو ایرپورټ ته نو ګورو او تاسو سره به د وینا آسټریا وینا ایرپورټ هم شیر کوو نو راځئ موږ سره اوسئ جهنم ته راغلی او سازبورګ څنګه ده سازبورګ جنت دی ول هلته هم ګرمي شته دی خو حساب داسې دی په دې اندازه نه دلته لمر بیخي ډېر بهترین ښار سازبورګ زما په ذهن سره ټریول دپاره دغه دپاره سیاحت دپاره سازبورګ بهترین ښار که نه زه خپله په سازبورګ کې تقریبا 2 کاله ومه خو وړوکی ښار ده ټول غرونه دي زما خپله رښتیا خبره نه خوښېده ولې چې خلک پکې ډېر کم دي او خاموشي پکې ډېره وه او یخ هم ډېر لري اوس مې ورته ویلې مالې دا چې دا تقریبا وایي د اواز ټرین کې وځي دا تاسو اورئ دا وایي دې ته مې یو سړی ناست دی دا خبره باسي ما ورته د کمپیوټر د پوه شوې نه وایي زما ملګري پکې کار کوي نو د ملګري چې زه چې وکړم دی د ملګري په هر شي کې د کار کوي د ډېر زیات ملګري دي څو ملګري دي زما څو ملګري دي هغه سمندري بیړۍ چلوي ملګري سمندري بیړۍ چلوي یو د امریکا د سمندري قواو مشران دي یو پکې ته او کله کله پکې دام کومک کېږي تقریبا 2 سټاپه موږ ته پاتې سو او د خیره لوګافین ته راورسېدو لوګافین مین مطلب ایرپورټ ته نو خیر تقریبا 15 منټه کې به شاید ایرپورټ ته رسېږو وینا ایرپورټ ته او د ټرین نه پوسلو تاسو مانه شاته رش کتلی سئ ډېر زیات رش دی تقریبا 2 ګنټې زما ملګري فلایټ ته پاتې دي د وینا څنګه ایرپورټ دی نو دا خلک واپس را روان دي شپږ میاشتې مخکې یا یو کال مخکې د ایرپورټ کې به هېڅ څوک هم نه و د کورونا د وجې بیخي خالي به اوس 2 وارې راغلی یم نو تقریبا دا 2 میاشتې چې دی بیخي رش زیات شوی دی ولې چې کورونا هغه قانون ماسکشونه ختم شول او هغه ټیسټ میسټ د کورونا هغه شیان هم ختم شول بیا ډایرکټ ایرپورټ ته ختلی ده د لاره درې چته ایرپورټ دی ته څه کې وایې لوګافین ایرپورټ ته راغلی کله څو وارې یو ځل مخکې راغلی زه خو راغلی خپله ډېر زیات یم خو چکر مې صرف 2 وارې وهلی دی بل ملک ته نو ایرپورټ ډېر وړوکی ایرپورټ دی دومره غټ ایرپورټ هم دی اوس به پاس خیزو دلته چې دی بورډینګ پاس به راخلو دا چې دی بیا د ټولو ملکو کوم ځای چې تیاري راځي کوم ټیمونه دي او کوم فلایټونه چې دي دلته لیست دلته لري ښه اوس ځو بورډینګ پاس راخلو دې ملګري دا چې دی ایرپورټ دا چې دی لاندې ځای دی دې نه خلک راوځي بهر او دلته هم تاسو ټیکټ اخیستلی شئ یا چېرته ایمرجنسي وي تاسو کولی شئ دلته هغه کې ټیکټ واخلئ او تاسو کولی شئ آنلاین هم واخلئ او خپل ایجنسیان هم لري تاسو له ټیکټ واخلئ نو اوس ځو ګورو ملګری مې ننوت خیر سره ولې 1 ګنټه ورته پاتې وه اوس واپس کور ته بېرته روان یم تاسو باندې زه د لوګافین هم ګورم د وینا آسټریا د آسټریا وین لوګافین هم در باندې ګورم او دغه نه پاس به واپس حرکت کوو
دا چې ده د وینا لغتونه ډېر زیات صفا او ښایسته او خوشبویه کړی. نورو ایرپورټو کې چې دی اجازه نشته چې دومره مخکې راشي. صرف د ما او د تیارو په منځ کې صرف یو ګلاس دی، یوه شیشه ده. تیاري به زه تاسو ته ښیم. زه چې کوم ځای راغلی یم صرف ما نه منځ کې د ما په منځ کې صرف یوه شیشه ده او یو خواته چې میدان چې دی تیاري دي او دې خواته زه یم. نو تاسو کتلی شئ دا چې دی تیاري دي او ځینې خلک د بسونه تیاري دي او دلته زه ولاړ یم. کلي ما سره هېڅ هم نشته. زه دلته راغلی یم. هغه خبرې نشته چې دلته مطلب ایرپورټ نه 2 کیلومتره 3 کیلومتره شاته به کوزېږي او یا به تا ته څه مشکلات وي. دا مشکل نشته چې تا ته مشکل جوړ شي یا به تا ته یو څه جوړ شي. نو دا ملکونه چې دي ډېر ایډوانس دي او ډېر په های لیول ترقي یو الاوډ که نه، خو خلکو به یې کړې وه او لکه ما سره معلومات لرلو چې زه په پروګرام کې ویډیو کولی شم او که نه. نو بیا هم ومې کړله بغیر د څه نه ډار نه. نو ما ته څومره اندازه وه ویډیو چې دا الاوډ وه څه مشکل نه ولې چې کامرې ډېر دي او که الاوډ نه وای نو بیا ما ته مشکل جوړېده. نو ویډیو مې وکړله، خاص مې ونه کړله ولې چې دلته چې دی هم په کار نه دی چارج کې ویډیو کې. او اوس زه واپس روان یم د کور په طرف. شور هم ډېر زیات ده او ما چې تاسو سره ټول پروګرامینګ شیر کړم خو نه مې شو کولی چې ټوله پروګرامینګ تاسو سره شیر کړم. په دې باندې تاسو سره کوم شی چې مهم و هغه مې تاسو سره شیر کړل. زه بېرته واپس کور ته روان یم او تقریبا واپس به 3 منټه لاره